السلام علیکم. د هر کور مکتب ګرانو زده کوونکو د دریم پړاو نهم لوست ته ښه راغلاست. هیله کوو چې د نهم لوست له پیل څخه د مخه دا دوې پوښتنې جواب کړئ. اول، ر د انګلیسي د کوم توري معادل ده؟ دوهم، ړ د انګلیسي د کوم توري معادل ده؟ هیله د خپل نوي درس ته ښه متوجه سئ او په دا نهم لوست کې د درو نورو تورو ز، ژ او ژ معادل توري درته وړاندې کوو. د لوست په پیل کې ز ده چې په پښتو حروفو د ز نوم دغه ډول لیکل کیږي او غږ یې د انګلیسي ژبې د زید په توري تلفظ کیږي او په انګلیسي حروفو د ز نوم داسې لیکل کیږي ز. اوس د ز توري په درو لغاتو کې د انګلیسي معناګانو سره یو ځای وړاندې کوو او هیله کوو چې راسره تکرار یې کړئ. زخم په انګلیسي داسې لیکل کیږي زخم او د زخم انګلیسي معنا ده وانډ. زیار په انګلیسي داسې لیکل کیږي زیار او د زیار انګلیسي معنا ده ایفرټ. زمری په انګلیسي داسې لیکل کیږي زمری او د زمری انګلیسي معنا ده لیون. د دا لوست دوهم توری ژ ده چې په پښتو حروفو د ژ نوم دغه ډول لیکل کیږي ژ چې غږ یې د انګلیسي ژبې د زید په توري تلفظ کیږي او په انګلیسي حروفو د ژ نوم دغه ډول لیکل کیږي ژ. اوس د ژ توری په درو لغاتو کې د انګلیسي معناګانو سره یو ځای درته وړاندې کیږي او هیله کوو چې تاسې هم راسره تکرار کړئ. غږ په انګلیسي داسې لیکل کیږي غږ او د غږ انګلیسي معنا ده ساوند. ژلۍ په انګلیسي داسې لیکل کیږي ژلۍ او د ژلۍ انګلیسي معنا ده هیل. ژمنځ په انګلیسي داسې لیکل کیږي زمنځ او د ژمنځ انګلیسي معنا ده کامب. د دا لوست دریم توری ژ ده چې په پښتو حروفو د ژ نوم دغه ډول لیکل کیږي ژ چې غږ یې د انګلیسي ژبې د زید په توري تلفظ کیږي او په انګلیسي حروفو د ژ نوم داسې لیکل کیږي ژ. اوس د ژ توری په درو لغاتو کې د انګلیسي معناګانو سره یو ځای وړاندې کیږي او هیله کوو چې تاسې هم راسره تکرار کړئ. ژوند په انګلیسي داسې لیکل کیږي ژوند او د ژوند انګلیسي معنا ده لایف. ژمی په انګلیسي داسې لیکل کیږي ژمی او د ژمی انګلیسي معنا ده وینټر. ژرنده په انګلیسي داسې لیکل کیږي ژرنده او د ژرنده انګلیسي معنا ده مل. د هر کور مکتب ګرانو زده کوونکو تر لسم لوست پورې تاسې د خپلو ملګرو سره داسې لغاتونه پیدا کړئ او په کمنټ کې راته ولیکئ چې د ز، ژ او ژ توري پکښې راغلي وي. خوشحاله ژوند ولرئ. الله مو مل شه.